ها بليز يو ها يو بليز خير ده كان وبس خير ده كان بليز ولې ما څه کړي چې سر درماندې ګرځي هنا ما څه کړي چې سر درماندې ګرځي ولې تا له ما څه د ګوتې در وړي دي خدای مه کړه او خو بالښت مال تاسې واچولو مې ځکه لاندې څه پراته را پراتې ور پټ پشي تا دې قرآن ووایي یو تصویر راکړه پلیز صبر على جول شيء بيزو نه صرف سرخي دي نشته او نور خسور کې او ابلش بس کارو کنه چې زه خپل دی ورسره ناستم څنګه ناستم زه ناستم هغه ما شاته خودو خبرې کولې مور مې ټول څنګه دا راوستلې په کتل کمرې ته لاړ په سر په کینچي ووالم دا مور یو بیا ته مې پوهېږم تا دې قرآن ووایي نو مه کښېنه ورسره چې د شپې د څادر ما راوغی چې ما زه ځم نه ایستلی بس بیا یې رانیوم دومره د خرڅ وی دی یو کشر رور دی ما پسې ګرځېدی ما ته سره ستا لین دی او یو یې مشر رور دی یا الله توبه هغه کشر رور دی هم حرامي کله راته ټاپې لګي کله څه څه شي ټاپې لکه دا ګانې مانې دا وختي چې دا کله پټه شي ښکاره کله دا ګانه ولګي کله چې دی باري زه کمره کې یم چې زه کمره کې یم دی بار دا مې یو کشر لیور دی دومره غټ کونی دی دومره ښایسته دی اوس هم حرامي دی که وخت دی خو دومره د کمینه زوی دی دا ګانه دروي کله پټه شي ښکاره کله وکړي اشاره نه پوهېږي دا واړه او دومره د ځوانه د دغه نه تنګ دی چې ستا زوی لور شي بیا به زه واده کوم دومره حد پورې خبرې ما ټولې دې شهاب وکړل دی داسې ماته دی او نور څه غلط نظر ما لاس ماس خو نه در اچوي نه بلکل ورسره ټچ کېږم ورسره نه او دا ستا خاوند څومره عمر دی دی بس شهاب نه کشر دی بیا 25 څه کار کوي ټیچینګ کوي استاد دی ماشاءالله او ته څه کوې تا تعلیم کړی اتم نهم داسې اشتیا ما خو نه دی ما ولې نه دی کړی